د کابل ولایت 15 امنیتي حوزې منصوبینو یو سوداګر د تښتونکو له منګولو وژغورلو. سپینی کلمې وې تړلې پر تندي، سپینی کلمې وې تړلې پر تندي، ته به وایې چې دا سپین خدایه په دعا غوښتونکي دي د شهادت، زار یې کړې د بدن ویني د دی ټول جهان یې ویني، بدن ډکې څېرې لکه ستوري او غمي، بدن ډکې څېرې لکه ستوري او غمي، زنده باد زنده باد د عسکر دي د اسلام، تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر دیگه خانه رو ببینی کسی نباشه. عبدالرحمن بگی کسی نباشه دیگه. آیسا تشویش نکن، خب مجاهدین هستیم، تشویش نکن. ای بوته هستو سایسته؟ د 15 امنیتي حوزې د کشف آمر د پیښې په اړه داسې وایي. نن تقریبا 4 ساعته مخکې د 4م حوزې ساحه کې سلیم کاروان ساحه کې دغلته د غاجي صاحب اختطافچیانو جګ کړی و. بیا موږ ته راپور راغی، نو اپراتوپي راپور په اساس موږ ته راپور راغی چې دغه د موږ 15 حوزې ساحه کې خواجه بغرای کونه کې دغلته یو کور کې د غاجي صاحب اختطافچیانو راوړو. دغلته بیا موږ عملیات پې وکړو، نو الحمدلله د غاجي صاحب هم د اختطافچیانو د منګلو نه خلاص کړو. بل لور ته تښتول شوی سوداګر چې تښتونکو له منګولو ژغورل شوی داسې وایي. ما احمد آقای مسکینمل، تاجر است وظیفه ما از پیش سلیم کاروان اختطاف شدم. در ظرف 3-4 ساعت مجاهدین مرا از چنگ ایزال ما خلاص کردند و ما ازشان یک جهان تشکر میکنم. قابل قدر هستند این مردم. د 15 امنیتي حوزې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر قاری عبیدالله د پیښې په اړه وایي. پیښه خو داسې سوې وه چې دغه تاجر مسکینیار صاحب د سلیم کاروان خپل دفتر نه راوتی ده، نو په لار کې ورته چک پاین اچولی ده، نظامي یونیفورم هغه کې کارت هغه پوښتنې ترې نه کړې، دوی سره خپله اسلحه هم هغه هم ترې نه اخیستې ده. نو بالاخره بیا د مجاهدینو برخورد سره دوی مخامخ سولو، خو دوی خپل ساحې نه فرار کړی و. دغلته د سیرای خواجه بغرای کونه کې دلته سیرای خواجه بغرای یو زیارت ده، نو دغه کور کې د حاجي صاحب جای په جای کړی چې الحمدلله موږ ته راپور راورسېده. په ډېر عاجله توګه باندې موږ د قطعې ډېر کوشش وکړو، نو الحمدلله دا حاجي صاحب هم د ظالمانو لاس نه خلاص کړ. په دې قضیه کې 3 کسه ګیر سوي دي او 2 کسه نور فرار دي. نو دوی سره یو سپینه کورلا ډوله موټر چې په همدې کې را انتقال کړی ده، نو په د پیښې اوس فعل حال 3 کسه بالفعله ګیر سوي دي. احمد دوستم نام زنگ زد، ما حاجی صاحب از سرک جغلاندازی خواجه بغرای کونه تسلیم شدم و در خانه انتقال دادم. همینجا نگاه میکردیم گرفتار شد. ما در قبال از حاجی صاحب که اینجا آوردم نگهداری میکردم با مبلغ $10,000 آمریکایی قرض میگرد. چې پر مخزل پی خواري کړي پرشتي ننداري کړي، چې پر مخزل پی خواري کړي پرشتي ننداري کړي، چړنګ باندې چړنګ باندې سیمه تر مات ستر چینار دنګ ځوان